یو عمل د تخیب اگر چې عمل داسې دی چې ډیر قیمتي دی په پښتو کې مخې چایو مصرا کړي و اوس ورته ټپه وایا وې دیدن مې کور له ولا یوړم څه شي مفتی وظیفې دي مفت الله د کلام او د نبی رسول الله د حدیثو ارشادات دي نو وې دیدن مې کور له ولا یوړو په قدرمن جانان میزان به قدر کنا یاد ساده دا د الله د کلام زموږ حضرت شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه با مونږ ته په درس حدیث کې وی که په عملیاتو کې څه کتاب اله نو شمس المعارف والے شمس المعارف کې واقعه مختصره ته یو واقعه لیکل دا وی یو بادشاہ چې کوم دی خپل وزیر سره په سبانه وران شو ډیر زیات ولا غوسو جلاد ودرول دروازه کې وی چې کله دا وزیر را دن شي زبا پتاخ ناظم اشاره به تو کوم دارک به سر کټ کې وی خاجي جلاد ولار خو چې وزیر را دن شو د بادشاہ پر لکی اټول بغض او کینا او غصه اب محبت بدل شو جلاد به خبردار ګوره سموتونه یو ورځي دو ورځي درې ورځي مسلسل دغه چلو شو چې وزیر بنو بادشاہ ورته وی دلته جزات اشاره وکم بس سر به کټ کې خو چې وزیر برادن نشو اټول غصه په محبت بدل شو وزیر دا بادشاہ دا وزیر ځان سره کینولو وې د الله په ذات د قسم در کوم راته وای دا څه چل دی دا سره از دی وی ولی وی چې تنه نو په دې وړ کې مې دومره غوسه ویدله چې هم چې سر نه کټ کم او چې تر دن نشي ټوله غوسه په محبت بدل شي او وزیر ورته وای کته قسم نه ورا کړی ما به ته چرته دا خبره نه وکړي ما چې د چانه قران ویلو ما چې د کوم عالم نه قران ویلو ناغه ماته وی چې په قران کې یو 15 آیاتونه دي په هر یو آیات کې لس قافونه دي لس چې کوم انسان د نور خطونه مخ کې او د نور پریواتونه مخ کې دا 15 آیاتونه وي کله خپل دشمن مخامخ راشي د محبت په نظر بوله ګوري مینا به ور سره کوي محبت به ور سره کوي نور خطونه مخ کې یو آیات علم تر ال الملئ من بني اسرائيل رمبنه دویمه سپاره کې اخیری مخبانه دویم آیات دی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير دا په سلورم سپاره کې دی او یو آیات دریم نمبر 15 سپاره کې علم تر ال الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه دی آیات کې لس قافونه دي او سلورم نمبر آیات دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ پشپږم سپاره کې نصف صرفا کې او وم نمبر آیات ته د لسم سپاره کې سورته رعد کې د سجدې نه پس شروع کیږي دا 15 آیاتونه د نور خطونه مخ کې وای د نور پریوتونه مخ کې وای سحر نور خطونه مخ کې مازیګر نور پریوتونه مخ کې دا 15 آیاتونه وای کته د استاد دشمنم مخ تراشي د مینه او د محبت په نظر ورته ګوري او بل دا چې تا ته به د بل چا طرف نه نقصان نه رسي الله دې عامه توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين